له تاسې نه یوه غوښتنه لرم. باید تاسو سره یو څو شېبې پاتې شم. تاسې کولی شئ عاکف ته زنګ ووهئ. سمه ده. سمه ده، مننه کوم ښاغلي. ډېر شکر دی. چېرته ښه یې؟ مشره ډېر خواشینی یم. تاسې ته مې ستونزه جوړه کړه. د ده جامې مو ولټولې؟ هو مشره، هر څه مو ور بدل کړل. سمه ده، راځئ دننه لاړ شئ. یعنې ته دلته پټې مردیوانه فاتح چیرته دی؟ هندي خور ته مې وړی. ناڅاپه کور ته دننه شول. ما هېڅ هم ونه شو کړی. زه یې وتړلم. ډېره وډاره شوم. اندېښنه مه کوه، هر څه ښه شول. نور نو دا جرأت څوک نشي کولی. د دې کار حساب یې به ډېر زر ورسره وکړم. دلته به یو څو ملګري راولېږم، یو ځل د کور کنټرول کړي. کېدای شي کومه اله یې پکې نصب کړي وي. بلې عاکفه سلام، زه یم پیساګور. زه بېرته راځم. مهرباني وکړئ ښاغلی، تاسو ته غوږ یم. زموږ دې حالت ته وګوره. ستا له امله ستونزه کې راګیر شو. ما څه کړي دي؟ کتابچه دې وانخیسته، مرتیوان دې هم پیدا نه کړ. سربیره پر دې بېنومه اتلانو ډلې اسیره ونیولې. ستا له امله مجبوره شو چې تورخان هغوی ته ورکړو. یعنې هغه سند ما بدل کړی و. یوازې ما په هر کار کې ملامته وی. ما ته وګوره، اوس به دې همدلته په سر وولم. بیا به عاکف ته څه ځواب ورکوئ؟ ته بریالی نه شوې، خو ما مارتیوان او بېنومه اتلان پیدا کړل. یو څو ساعته وروسته به نه بېنومه اتلان پاتې شي او نه به مارتیوان. هغه خو موږ د عاکف په لاس وژه. پیساګور ولې زما خبره ونه منله؟ پیساګور له تا بیخي منصرف شوی ښکلې. غواړې څه ووایې؟ د کتابچې پیدا کولو کار او د مارتیوان پیدا کولو کار زه له تا اخلم. ان ډېر زر به دا د عاکف دنده هم درنه واخلم. دا کار نشي کولی. ته هم داسې فکر وکړه. سمه ده، سمه ده، ښه. عاکفه، زه باید دفتر ته لاړ شم. سمه ده ښاغلیه. شفا دې وي اغلې ملکې. کوم خبر شته؟ ثابت تورخان یو ځای ته راوست. نور به ورسره څوک وي؟ مارتیوان، هغوی درنه ورک نه شي. زه خپل کسان راټولوم او درځم. د هغوی کار همالته ختمم. زه مارتیوان همالته ښخوم. دا خو ډېرې خبرې کولې. ویل دې کار لرم، څه وشول؟ کار ته خو دې پرېنښودم. په هر حال وروسته به سره وګورو. څه وخت ځواب راکوې؟ وبه ګورم نو. بیا ناڅاپه یو لوی پتنګ هوا ته پورته شو. زویه هنري خورې، تا ته یو زیری لرم. راشه راشه. څنګه داسې وارخطایي؟ خیرات دی؟ وګوره، ممدوک ماته د واده وړاندیز وکړ. ته رښتیا وایې؟ هروره تا څه وکړل؟ تا خو ځان تابه کړ. الپاره، ته د کورنۍ دنده خلاصه کړه. تا ومنله که څنګه؟ ولې به یې منم؟ غواړم لږ یې وځوروم. ویې ځوروه، ښه یې وځوروه. سریانو سره باید هم داسې وشي. ګوت مې ده هم ښکلې ده. ښه فکر وکړه، بیا پرېکړه وکړه. دا کارونه ډېر مهم دي. زه هم په همدې اړه فکر کوم. له پلار نه خو مې پیسې نه اخلم. ورځپاڼه کې هم زه خپله مصرف کوم. ممدو هم ډېر لږ معاش لري.
همدارنګه کور نیول. نه پوهېږم نور لګښت به څنګه شي. ته هم د څه په اړه فکر کوې؟ دا خو ډېر لوی کور دی. دسترخوان په سر به مو یو قد زیات شي، بس همدومره رانه. داسې نه کېږي خورجانې، په تاسې به بر شو. داسې مه وایه. هو بده خو نه ده، ټول به یو ځای اوسو. څنګه ده ګرانې؟ آی ګرانې، ممدو ورورم راځي. زما به ډېر خوشحاله شوم. الپاره هغوی دا نه دي. ډېر ښه. عاقب ته مې رښتیا هر څه ویل، خو زه یې خبرو ته پرې نه ښودم. هغه کار ما ته پرېږده، زه به یې ورته ووایم. جالبه دا ده چې اوس هم فکر کوي موږ اتنا د هغه له کوره تختولی. خو ښه نو ثابته، هغوی عاقب زموږ په ضد راپاروي. زه یم چې تختولی هم دا پوښتنې وکړي. پخوا هم ورسره دا کار شوی، پړه یې په موږ اچوي، یعنې په بېنومه اتلانو. عاقب ته هر څه ښکاره کوم، کله چې پوه شي خو ژنه یې د مخکې له وخته د زبان سازمان جاسوسه ده، بیا به په رښتیا پوه شي. کېدای شي موږ سره یو ځای هم شي. د راډیو غږ لږ ټیټ که که نه. عاقفه، ما ته باید ځینې خبرې واضح وکړي. هغه کس چې زه تختولی وم هغه څنګه پېژنې؟ هغوی څوک دي؟ راځه دلته کښېنه. هله هو، حق لري چې په ځینو خبرو پوه شې. تر نن ورځې پورې مې تا نه ځینې خبرې پټې کړې وې. البته ستا د ښېګڼې او د زوی د ښېګڼې لپاره مې. څه وایې عاقفه؟ باور وکړه، مه ډاروې. په امنیتي شرکت کې زما کار نمایشي دی. دا ته څه وایې عاقفه؟ زه خپل هېواد ته د هېواد راتلونکي ته خدمت کوم. یوه پټه دنده ده، خو تا ته یې ښکاره نشم ویلی. د اوس لپاره په همدومره پوه شه بس. دا څنګه دنده ده؟ ښه نو هغه کوبیله یم په دې دنده کې دی که نه؟ زه پوهېدم چې څه دې پټ کړي دي. پوهېدم چې ما نه دې ځینې شیان پټ کړي، خو داسې اټکل مې نه و کړی. ما نه نور د دې موضوع په اړه پوښتنه مه کوه، سمه ده؟ یعنې ژوند به دې تل په ګواښ کې وي، همداسې ده؟ هره شېبه به ستا د مرګ د خبره اورېدو په تمه یم، همداسې ده که نه؟ په خواشینۍ سره. سهار له شنبې تر پنجشنبې سهار 7 بجې. د نکاح تړلو مامور ته د بخښنې غوښتلو لپاره لاړو. والله چې ښه کار مه کړی. که اعصاب مې خراب شول، ولې دې له ما سره داسې وکړل؟
نامدور شوی یم چې ساه مې ونه باسئ. آزار ورور شهید شود. ناوې له شنبې تر پنجشنبې د شپې 7:30 دقیقې. د خپلې پخوانۍ مېرمنې سوناکشي سره اوس هم مینه لرې؟ هو. دا د مینې پتنګان چې هر څومره الوځي پرېږدی چې والوځي څومره چې والوځي هماغومره به ژاړي. وګوره نیاتی شوی دی که نه. 1 2 3 د مینې رنګ له شنبې تر سې شنبې د شپې 8 بجې. زه اوس تا ته دا خبره کوم ځکه چې سبا بله ورځ به واده وکړو. بیا درنه پوښتنه کوم اوس چې په هر څه پوهه شوې سربیره پر دې ما سره واده کوې؟ ملګرو د هغه مارتي وان په ګډون هېڅوک باید له دې ځای نه ژوندي ونه وځي. په خبره پوه شوئ؟ موږ خپل غچ اخلو د وینې په بدل کې وینه. که موږ مړه هم شو نو مارتي وان نه پرېږدو چې ژوندی پاتې شي. خواره شئ. پایله چې هر څه وي زه تا او فاتح سره ډېره مینه لرم. هر څه چې کوې تل به دې ملاتړ کوم. یوازینۍ هیله مې دا ده چې په ما باور وکړې. زه در سره ژمنه کوم چې هېڅکله هم غلط کار نه کوم. دا ټول کارونه د خپل هېواد لپاره کوم. د خلکو لپاره مې کوم. هغه موږ خپل د نکاح کار څه وخت پیلوو؟ ډېر زر له خیره. که غواړې لاړ به شو هم دا اوس به د نکاح نیټه وټاکو. ګرانه دومره زر خو نه کېږي. کېږي البته چې کېږي. ولې به نه کېږي؟ د چکر لپاره به بهر ته لاړ شو 2 اونۍ به تېرې کړو که څنګه؟ په رښتیا موږ ځو عاقفه؟ البته چې ځو. ولې به نه ځو؟ سمه ده پوه شو. دا موبایل ولې داسې غږ کوي؟ سمه ده سمه ده تاسې یو ځل بیا هماغه ځای بلټوئ. اوس پوه شوم. تورخانه ستا په لاس کې څارونکي اله ځای پر ځای کړي. همدا اوس باید له دې ځایه لاړ شو. مشره پام کوه. صبر کړه. مشره ډېر پام کوئ. مارتي وانا له دومره کلونو وروسته بیا سره مخامخ شو. مارتي وان وویل خو اوس به مړ شي مارتي وانا. سوچلو تا او کیسه ګورته رایښتانې ونه کړم. مړ به نه شم په خبره پوه شوې پیکاسه. مشره تاسې مارتي وان یاست. اوس د دې خبرو وخت نه دی.
وځو. دا خلک ډېر تکړه دي، شاته به لاړ شو. د ډار وخت نه دی، یا موږ مړه کېږو یا هم هغوی. هله سر کوئ نو ښه ووځو. سر کوئ. مشره تاسې مهم دی، ته لومړی تاسې له دې ځای نه ووځئ، موږ دلته پاتې ته کېږو. چې وایم هماغه کار وکړئ. له دې ځایه وځو او موټر ته پورته کېږو. ښه نظر کوئ. د هغوی غږ غلی شو، فکر کوم مړه شوي. هلته دي دوی څنګه راووتل؟ تورخانه پام کوه. تورخانه شاته ځو. راځه. بله ووایه پیکاسا. مارتیوان موږ ونه شو وژلی. کسان یې ډېر تکړه وه، موږ یې په شا کړو. همدا اوس دلته راشه. سمه ده ښاغلي. څنګه له هغه ځایه ژوندي ووتل؟ څنګه حرکت وکړئ. ټوله ګناه زما ده. داسې خبرې مه کوه. تا خپله ټوله هڅه وکړه، خپل هېواد ته دې په رښتینې توګه خدمت وکړه. یعنې مارتیوان، تاسې یې ستاسې په غېږ کې مړه کېدل زما لپاره لوی ویاړ دی. مارت ایوانا. تورخانه زویه، تورخانه پورته شه. تورخانه خدای دې وبخي مشره، خدای دې موږ ټولو ته د زړه صبر راکړي. قسم کوم ستا غچ له هغوی نه هر عمر واخلم، ټولو نه به د یو کار حسابي واخلم. دا هېواد د هغو رذیلانو نه پاکوو. تا سره ژمنه کوم تورخانه، ژمنه در سره کوم. سمه ده. امیر صاحب دې ځای نه خو دوزخ جوړ شوی، د مرمیو باران شوی، خو هېڅ جسد یا د وینې نښه نشته، هېڅ هم نشته. جالبه ده. څارګر صاحب دلته راشئ، یو څه درته ښایم. خیرت دی حقانه. یو ځل دا ځای وګورئ. امر صاحب وګورئ دلته څه دي. وګورئ امیر صاحب. زر کوئ دا کار خلاص کړئ. همداسې یوه دوسیه ثابت ما ته راکړې وه. فکر کوم دا ځای به هغوی ته اړوند وي. یو ځل به ترې پوښتنه وکړم. مشره
نجیب زنګ وهلی. ځواب ورکړه ثابته. سلام ښاغلی ثابته. یو کانتینر ته راغلو چې د غلبیل په څېر سوری دی. ته مې فکر ته راغلی ځکه مې درته زنګ ووهه. څنګه دې فکر وکړه چې موږ پورې به اړ باندې ما فکر نه دی کړی. د پلټنې ډلې یو څه پیدا کړه. دلته یوه دوسیه پیدا کړه. د هغې دوسیې په څېر ده چې تا ماته راکړې وه. ژوند له جالبو تصادفونو نه ډک دی. بیا هم غواړم پوښتنه وکړم تاسې پورې خو به اړه نه لري. پولیس خو ته یې څېړنه وکړه او پیدا یې کړه. څېړنه کوم او پیدا کوم، خو که ستا لکې هم لاسته راشي قفس ته دې اچوه. کار جلا دی او ملګرتیا جلا ده. ها څنګه چې ته غواړې. د قانون پر وړاندې زموږ سر ټیټ دی. اوس یې باید بند کړم د لیدو په هیله. راځه چې لاړ شو. مشره اوس چېرته اوسېږې؟ قرارګاه ته به لاړ شو. زه ماڼۍ ته ځم. خو عاقف هغه ماڼۍ لیدلې. عاقف ستونزه نشي جوړولی. هله نه وروسته به سره ګورو. راځئ ملګرو چې ځو. زر کوئ راځئ. غواړې څه ووایې؟ د کتابچې پیدا کولو کار او د مارتیوان پیدا کولو کار له تا اخله. ان ډېر زر به دا د عاقف دنده هم درنه واخله. لاترانه په دومره اسانۍ ځان نشي خلاصولی پیکاسه. که زه هغه کتابچه ستا په مخ ونه وهم. ملکې ته څه کوې؟ دا څه دي؟ هغه سر مې لږ درد کوي عاقفه. درمل دي. زه فاتح پسې ځم هغه راولم. کسان ولېږه ته ولې ځې عاقفه؟ هغه نجیب ورور دوی کره که خپل کسان ولېږم پاته ده. یو ساعته پورې به بېرته راشم. به ګورم چې دا ځل چېرته ځي. بس دی نور بس دی. په دې ورځو کې دې ډېرې ماتې خوړلې دي پیکاسا. او زما سترګو ته وګوره. ما سره هر څه شته خو رحم نه لرم. هېڅ پوه نه شو چې څنګه له هغه ځایه ووتل. پلمانه غواړم د حل لاره راښکاره کړه. د وروستي ځل لپاره ګواښ کوم. ستا د سترګو کوته هم نه ګورم. دې ته نه ګورم چې د څو کلو ملګري وو. پوه شوې که نه؟ پوه شوه ښاغلیه. دا نو کوم ځای دی؟ د 1982 کال د اګست په 9 نیټې د آساو په مشرۍ یوې ترهګریزې ډلې د انقرې په هوایي ډګر د وسلوال برید پیل وکړ. هغه برید چې په اتوماتیکو وسلو او بمونو سرته ورسېده د انقرې د امنیت مرستیال ښاغلی حمدي یحیی او د هغه سره 8 نور هېوادوال مو شهیدان شول. 2 هېوادوال مو ټپیان شول. د 1983 کال د نومبر د 13 نیټې پورې مو د شهیدانو شمېر له 30 کسانو نه 195 کسانو ته ورسېده. څنګه داسې شوي وو؟ په اصل کې له کله چې ترکان انادولو سیمې ته راغلي د عثمانیانو او سلجوقیانو له وخته راهیسې ورته د ریښتینې ملت نوم ورکړی. ترکانو چې انادولو فتح کړه ارمنیان یې د هغه وخت ظالم دولت یانت بیزانس له لاسه وژغورل. ارمنیانو هم د عثمانیانو په هیڅ دوره او جګړه کې په ترکانو له شا برید نه دی کړی. په تاریخ کې یې بېلګه نشته. خو په دې وروستیو 2 پیړیو کې چې ارمنیان د طب، سوداګري او صنعت کې پرمختګ کړی، ځینې کړۍ په دې کار ناراحته شوي دي او غواړي دا پرمختګ ترې واخلي.
ځکه یې د ارمنیانو په منځ کې د دښمنۍ پروپاګند پیل کړی او غواړي چې عادي ملت له دولت سره مخامخ وجنګوي. دا ډلې چې په ډېرو ځایونو کې نفوذ لري په خواشینۍ سره د ارمنیانو او د رومیانو منځ کې د دښمنۍ تخم کرلی. په عین وخت کې ارمنیان او رومیان د خپل دولت په ضد راپارولي دي. دا وروستۍ پېښه هم د همدې کرل شویو تخمونو ثمره وه. دا نو سره کوم ځای دی؟ هغه چېرته ورک شو؟ ماڼۍ والا هم راغی. دا سړی نو له کومه شو؟ دلته څه خبره ده؟ ماڼۍ والا، ماڼۍ والا، ماڼۍ والا ته راغلی؟ بل چا ته په تمه وې څنګه؟ نه. وای 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 وای. خیرت دی، نن خفه ښکارې. د تل په څېر نه یې. دا کارونه همداسې دي، کله انسان شا وي او کله هم ګدا. وخت تل په تېرېدو کې دی. سمه ده، خپله ښه پوهېږې. اړ نه چې را سره خبرې وکړې. دا ځل به غلی پاتې شو. ته پوهېږې په دې نړۍ کې هېڅ هم هغسې نه دي څنګه چې ښکاري. یعنې څنګه؟ زما په اړه په څه پوهېږې؟
په هېڅ هم نه. یو غریب کاغذ ټولوونکی سړی، خو که داسې ونه اوسم بیا مجبورېږم چې وسله راوباسم. مارکیټ ور اخلي ولې اخلي او سم لږ ولایتونه غواړم مطلب ادي خبره څنګه لیکل کېږي دغه ظالم پر رڼا ورځ لویه لاره کې پوډر خرڅوي نه پوهېږي چې زما موټر را روان دی ټکان جمعه د شپې 8 بجې اصلي خبره راته وکړه زړه کې دې څه دي یوازې د ظاهر په لیدو څوک سم نشي پېژندلی وګوره دا کائنات هم یو څه درته وایي وایي زه د حق ذات د لاسه سر یم څوک هغه لیدلی شي څوک یې غږ اورېدلی شي ډېر شیان داسې نه دي کېدای شي چې ته به ما په سمه توګه نه پېژنې کېدای شي په دې ماڼۍ کې ناڅاپه سره مخامخ شو هم ورته تصادف ویلی شو او هم تقدیر کېدای شي تر اوسه مو یو بل هېڅ نه وي پېژندلي بیا به سره وپېژنم زه په اصل کې لکه چې دننه کوم څوک شته هلته څوک دي هلته څوک دی څوک دی ستا سپی دی منډې والا توبه خدایا بیا چېرته ورک شوې منډې والا کتابچه یعنې ستا خبره همدا وه تا غوښتل چې کتابچه واخلې زه به در سره ګورم مڼې والا زه به در سره هرومرو ګورم تاسې کتابچه لټوله که نه دا د هغه کتابچه دا دې له کوم ځایه پیدا کړه عاکف مې نن وساره ستلوجا سیمه کې یوې ماڼۍ ته لاړ الف لرونکې ماڼۍ هو هغه ماڼۍ ده چې مارتیوان پکې د خپل سازمان بنسټ ایښی و یوازې دا هم نه عاکف هلته یو چا سره ګوري دا دی دا خو مارتیوان دی څه وخت راهیسې عاقب ته نږدې شوی یو هم دا کار کم و له دې ښکاري چې عاقب موږ ته دوکه راکوله نه عاقب دې سړي ته مڼې والا ویل یعنې هغه خبر نه دی چې هغه سړی مارتیوان دی ته ډاډه یې له خبرونه یې خو همداسې پوهه شوم یعنې اوس هم چانس لرو چې د زوی په لاس یې پلار ووژنو هیله لرم چې ستا خبره رښتیا وي اوس به د څه د منصرف کېدو پرېکړې نه به یو ځل بیا فکر وکړئ که نه دا چې زه د څه په اړه فکر وکړم ته یې راته زده کوې ها په اصل کې زه خپله ډېره ښه پوهېږم چې تاسې داسې یوه پرېکړه نه کوئ خو کېدای شي د ځینې کسانو تر اغېزې لاندې راشئ نور نو خپل حد وپېژنه ملکې غلې شه
حد نه مې نه تېرېږم، برعکس خپل ارزښت تاسو ته ښکاره کوم. زه د دوا لپاره خپل سرم قربانوم. بیا مې دا خبره تاسو ته ثابته کړه. دا جلۍ ډېره بېتابیه شوې. تاسې هم ولیدله چې څومره ژبه یې اوږده ده. که د عاکف لپاره مې هغې ته اړتیا نه درلودله نو زه پوهېدلم چې ورسره څه وکړم. داسې څه دي چې دې کار ته مو نه پرېږدي. غواړې څه ووایې؟ اوس چې غواړې پلار یې د عاکف په لاس ووژنو، زه وایم د دښمنۍ اور باید لا ډېر کړو. بیا د مغزو کې کوم شیطاني فکر دی پیکاسه؟ هله ووایه څنګه؟ تاریخ خو د تکرار یوه برخه ده. ډېر زر به عاکف او ملکه واده وکړي. عاکف خپله پخوانۍ مېرمنه هم د نکاح په وخت کې له لاسه ورکړې وه. یعنې ولې موږ یو ځل بیا تاریخ تکرار نه کړو؟ زموږ کسان به د بېنوما اتلانو په نوم برید وکړي او ملکه به ووژني. عاکف به هم مرتیوان ژوندی وسوځوي. یعنې له ما نه غواړې چې له ملکې سره خدای پاماني وکړم؟ هو خو فکر نه کوم غوښتنه مې ډېره لویه وي. څه فکر کوئ؟ اوس چې هغې وویل د دې دعوا لپاره خپل سر قربانوي، نو دا ښکلی سر دې قربان شي. سویلو عاکف ګندوزال د خپل خاوند په توګه منئ؟ هو منم یې. ښاغلی عاکف ګندوزال په ملکه سویلو د خپلې مېرمنې په توګه منئ؟ هو منم یې. چې د عدلې وزارت ماته راکړی. دوی دواړه مېرمنو خاوندان مهرباني وکړئ نکاح وکړو. پخایې کې کاکا ملکې پخایې. شکر دی. عاکفه راځه سبا ناره چمتو دی. درځه.
سهار په خیر. سهار په خیر. فاتحه چېرته دی؟ ډېر ښه ویده وم، مې نه غوښتل چې راویښې کړم. کښېنه، زه درته چای نه ته کښېنه، زه یې اخلم. هی خدایه، ودې لیدل څه مې وکړل؟ ای اوف. عاقب جانه له هغه ځایه دسمال راکړه. ټولې جامې مې ککړې شوې. عاقفه، 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 عاقفه. ووایه. تا ته وایم عاقفه نه یې اورې؟ ما ته یو دسمال راکړه، هیله کوم. ای زما دې حالت ته وګوره. بیا فکر کې ډوب یې. څه شوي؟ هېڅ. یوه موضوع ده، باید درته یې ووایم، هسې همدر نه ځم. یوازې ناوې ووله، یعنې ملکه. غچ ترې اخلم، داسې غچ چې خپله به هم ورته حیران شي. موږ یو بل سره مینه لرو. نه مینه نشئ کولی. د مارت ایوان کتابچه یادوم.